أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فرن د دې صورت د شان نزول کم پس منظر چې هغه څنګه څنګه بیان کو چې دا په کومه موقع باندې نازل شوه. هغه داسې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت په شپږم کال باندې خوب ولیدو او مکمل شپږ کال مکه مکرمه ته نو تله خپل وطن ته. نو چې خوب ولیدو چې زه د خپل اصحابو سره د بیت الله شریف طوافونه کوم او بیا ځان د احرام نه ځانونه من حلال کو او خلاص کو. نو چې کله را پاتې د صحابو ته دا خوب ویلو او ورته ویل چې موږ به مکې ته خامخا داخليږو ځکه موږ ته الله دا وښود چې ما طوافونه کول او د پیغمبر خوب دا یو سند وی په حدیث کې. نو صحابه کرام تیار شو، 1400 صحابه کرام تیار شو او منافقین چې ځانونو ته مسلمانان ویل منځنیم کول او په شرکت د مسلمانانو په اجتماعاتو کې کولو. هغوی نورې خبرې شروع کړي چې دا پیغمبر اوس موږ مکې والاله ورمخکې کوي او هغه خو ډېر جنګیالی قوم دی، په وسلو باندې سنبال دی، موږ هلته پې بې ځایه مړه کوي لا نړه. دا وروسته دې صورت کې را روان دي او مسلمانان 1400 لښکر تیار شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره صرف یو میل توره ورسره وه، بله وسله نه وه چې که چېرته کفار مزاحم شي نو چې په دې باندې موږ دفاع د ځان وکولی شو. کله چې حدیبي مقام ته ورسېدل هلته کافران د مکې خبر شو چې نبی علیه السلام په دې عزم را روان شوی دی. نو هغوی خپل د جاهلیت هغه غیرت او جذبه کلک کړل او یو لوی لښکر تیار کو او د حدیبي پورې په دې غرونو غونډو کې واچول او قوي وسلې ورته ورکړلې او غشي او تورې او وی ویله که پیغمبر مخکې راغی د مخې پې حمله وکړي، اجازه ورنه کوي چې مخکې درنه راشي. نو هغوی هم خپلې لښکرې واچولې. نبی علیه السلام چې حدیبي مقام ته راورسېد د لښکر هغه مخکینی سر راغلی ورته پیغمبره مخکې به نه راځي، که رالې نو لویه خونریزي به وشي، اجازه نشته. نبی علیه السلام هلته واړوله او کفارو د کویانو او د کاریزونو ځمکه کفارو نیولې وه لښکر. نبی علیه السلام داسې یو ساحه کې واړول روانو مخ په وړاندې خو هغه اوښه چې وه هغه څملاسته په ځمکه. صحابه ورته ډېر چغې پې ووالې خو اوښ نه جګېدلو. نبی علیه السلام مبارک صحابه را جمع کړل، ودرېږئ ماله پته ولګېده بس اما چې کوم خوب لیدلی او هغه اوس نه دی، موږ بې ټیمه روان شو. ابه موږ داخلېږو مکې ته خو څه وخت کې. نو ویل بس دلته به موږ واړو او دې ځای نه مخکې نه ځو. صحابه واړول هلته یو کویه و هغه وچ شوی او صرف زیم غوندې پکې و. نبی علیه السلام مبارک لږې اوبه راوغوښتې خولې کې واچولې، مزمزه یې پې وکوه، د خولې مبارکې اوبه یې پکې واچولې. کویه یې دومره راتان شو، کتابونه لیکلي دي چې اوبه یې په سر له راوختلې، حتی چې صحابي به لوټه ور ټیټه که بوکیلې هم ضرورت نه و تنې به یې راواغېستلې. صحابه ډېر خوشحاله شو، نبی علیه السلام خوشحاله شو، دې ځای کې واړولو. یو لوی لښکر د صحابه کرامو په دې ځای کې واړول. کفارو ورته سفیران راولېږل وار په وار. یو وارې عروه ابن مسعود ثقفي راولېږلو، نبی علیه السلام سره یې خبرې وشو. لاړو بیا راغی بیا لاړو، بیا سهیل بن عمر او حویتب ابن عبدالعزا چې دا دواړه بیا وروسته مسلمانان شو، صحابه کرام شو. او یو بل سړی دا 3 سفیران یې راولېږل، نبی علیه السلام مبارک سره کېناست. نبی علیه السلام ته یې ویل چې ته مخکې مه راځه ځکه چې زموږ ملګرو هر څه وسله باندې سنبال شوي او که رالې نو لوی جنګ به وشي. نبی علیه السلام ورته موږ د عمرې په نیت درځو، د جنګ په اراده نه یو راوتلي، خو که چا په موږ تعرض وکړو
د ځان په دفاع کې به زه د اخري سلګۍ پورې به هغې کافر سره جنګېږم دا واورئ هغه ورته ویل د الله پیغمبر خو یې نه منلو خو په نوم باندې به یې ورته ویل کفارو ویل مه راځه چې را نه شي دا به ښي او همدلته واړوه مخکې را نه شي خیر دی داسې وکړه چې د کومې عمرې نیت یې کړی دی د هغې قضایي به کال له راوړي سږ کال چې دا کم څاروي م راوړي دي چې دا کم څاروي م راوړي دي دا حلال کړئ او ځانونه د حرام نه وباسئ کال له به د دې عمرې قضایي راوړي خو چې مخکې را نه شي دا به ښي نو سهیل بن عمر او حویتب بن عبدالعزا او یو بل کافر دا راله او نبی علیه الصلاة والسلام سره یې څو شپې په دې ځای کې وکړلې نبی علیه السلام مبارک ته د ټولو مکې د مشرکانو او د سردارانو پیغام واورولو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې یاره دې کې به زمونږ خیري صحیح ده بلکل زه به هر شرط منم ستاسې خو چې د شریعت او د دین نقصان پکې نه او د الله د دین ټیټوالی پکې نه کېناست خبرې شروع شولې دواړه جانبه خبرې کېدلې سهیل بن عمر لږ ژبې نه تیز و کله به یې خبرې په لوړ اواز کې نبی علیه السلام باندې به یې غږ لږ جګ شولو او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویل دعني یا رسول الله دعني اضرب اسنانه کی لا یقوم خطیبا علیک دا الله رسول ما ته اجازه راکړه چې د سهیل بن عمر دا غاښونه ورمات کړم چې بیا ستا په مخ کې تیزې خبرې ونه کړي نبی علیه السلام ورته مسکی شو ویل عمره ته لږ کښېنه خیر دی دا سړی ګوري دا سهیل بن عمر نن چې زما په مقابل کې کوم څنګه تیزې خبرې کوي داسې وخت به راشي چې په همدې ژبه به دا سړی د اسلام په دفاع کې دغسې لوړې خبرې کوي بیا مسلمان شو بیا د عمر فاروق صاحب په وخت کې لوی مسلمانانو یو لویه جمع ناسته دا ورته تیزې خبرې کوي او ورته وایي چې ای ورونو په ایمان قوي ودرېږئ مضبوط ودرېږئ او دې وخت کې صحابه ورته وویله چې سهیل هغه ورځ یاده ده چې ستا په باره کې نبی علیه السلام ویل چې دا به د اسلام په دفاع کې داسې تیزې خبرې کوي هماغه د نبی علیه السلام خبرې رښتونې شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام سره خبرې وشولې نبی علیه السلام ورته د صلح کاغذونه راواغستل شول ووایه خپل شرایط تاسو د مکې مشرکانو سهیل بن عمر د دې جانب نه خطیب او ډېر جبانور سړی و ده ورته ویل یو شرط د صلح دا دی چې سږ کال به ته نه راځې سږ کال به نه راځې کال ته د عمرې قضایي راوړي هغې ته په احادیثو کې عمرة القضا وایي بیا راتلی شي خو سږ کال به مکې ته نه راځې نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ښه دا ولیکئ چې سږ کال به زه نه ځم بلکل دا شرط مې ومنلو ویل بل شرط دا دی په دې جریان کې که زمونږ یو سړی تا ته راغی او ویې ویل چې زه مسلمان کېږم دا به ته مونږ ته سپارې او که ستاسو یو سړی مونږ ته راغی به مونږ تا ته نه سپارو نبی علیه السلام ورته ولیکه علي صاحب ته ویل دا شرط مو ولیکه عمر صاحب و نورو صحابه ورته نه یا رسول الله دا چېرته منو نبی علیه السلام ورته ویل عمره ته واوره زمونږ سړی چې دوی ته ورشي کفارو ته خو مرتد شو که نه بیا پې څه کوو چې بیت یې غواړو مرتد شو بس دا مغو دې ورمبارک شي زمونږ داسې ضعیف ایمان والا خو نه دی په کار چې دې تښتېدلی او مونږ یې په زور مسلمان او د هغوی چې مونږ ته کوم سړی راغی مونږ به یې ځکه ور واپس کوو چې ما ورسره اوس زه ورسره دا لوز کوم او ما ته دا معلومه شوې چې دې کې زمونږ خیر دی څه کوم چې ور واپس کوم څو ورځې پس به الله هغې ته څه لاره برابره کړي او مغه به بیا مونږ سره یو ځای شي خو ته په دې کې څه مه وایه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېر جدي و په دې باره کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کېنه ورویل ته کېنه عمر صاحب راجب شو ویل یا رسول الله زه تاله پوښتنه کوم ته د الله بر حق پیغمبر یې که نه ویل بلکل یم ویل موږ په حقه یو که نه یو ویل یو وایي دا په باطله دي که نه دي وایي دي وایي زمونږ مړي شهیدان او جنت ته به ځي که نه به ځي وایي ځي به وایي د دوی مړي به جهنم ته ځي که نه به ځي وایي بلکل ځي به نو ولې دې سره داسې شرایط موږ ومنو چې هغې کې زمونږ ټیټوالی دی نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې زه د الله رسول یم او په ما ایمان لري نو بس زما خبرې ته غاړه کېږده او دې کې خیر دی عمر رضی الله تعالی عنه چپ شو اخو ابوبکر صاحب ته ورغی بیا ابوبکر صاحب پوه کړلو عمر صاحب دا جذبه داسې نه وه چې د اسلام په خلاف و یا د پیغمبر په خلاف دا د دین په غیرت کې وه دومره ایمان قوت ته رسېدلی او چې هېڅ ټیټوالی نه غوښتلو خو دا ورته معلومه نه وه چې دې کې د مسلمانانو خیر دی نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا لاسلیکونه ورسره وکړله نو علي صاحب ته ویل ته لیکه علي کرم الله وجهه لیکل بسم الله الرحمن الرحیم دواړه جانبه ناست دي او سهیل بن عمر ورته نه رحمان او رحیم موږ نه پېژنو الله د رحمان او د رحیم په صفت موږ نه پېژنو
هغسې بسم الله ولیکه چې زمونږ مشرانو به کومه لیکل هغوی به لیکل بسمک اللهم الله یې منلو خو په دې صفت یې نه منلو ویل ما لا یعرف الرحمن الا رحمن الیمامة مونږ خو یو رحمان پېژنو چې په یمامه کې دی مسیلمة الکذاب په ځان د رحمان نوم ایښی و خبیث ویل رحمان خو هغه دی او بل رحمان مونږ نه پېژنو او داسې ولیکه بسمک اللهم نبی علیه السلام علي صاحب ته ویل زه ولیکه داسې ولیکه هغه یې ولیکلو بسمک اللهم بیا چې کله خبره پوره شوله شرایط ولیکل شو په هغه کاغذ کې نبی علیہ السلام ورته ویل ولیکه په هذا ما قاضى به محمد رسول الله وسهيل بن عمر دا هغه خبره ده او هغه کاغذ دی چې په دې باندې فیصله وکړه محمد صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول دی او د بل جانب نه سهيل بن عمر بیا ورته سهيل ویل چې نه لو علمنا انك رسول الله لآمنا بك که موږ ته دا معلومه وای چې ته د الله رسول خو ایمان به در باندې راوړو کړ موږ خدا نه منو چې ته د الله رسول الله ځان سره ملیکه نبی علیہ السلام علي صاحب ته الخزه دا کټ کا علي صاحب نه دا زه نشم کټ کولی ستا د نوم نه رسول الله ټکې زه نشم کټ کولی دلته اسید ابن خضیر دا یو بل صحابي دی دام ناستو دې د علي صاحب لاس داسې ونیو کلک ویل پام رسول الله کټ نه کې علي صاحب ورته نه کټ کومه نبی علیہ السلام مبارک ورته الخا چې نه کټ کوم مال دا کاغذ تراکا نبی علیہ السلام مبارک ته کاغذ ورکو هغه ته رسول الله ټکې د خپل نوم نه کټ کړلو او دسی ورسره ولیکو هذا ما قاضى به محمد بن عبد الله دا هغه پرچه ده چې په دې باندې فیصله ولیکو لاسلیکو کو د کفارو سره محمد صلی الله علیه وسلم چې د عبد الله زوی دی لار ته نسبت کو رسول الله ټکې ځان نه کټ کو نه چې رسول الله ټکې ځان نه کټ کو دا په مؤمنانو سخت تمام شو دې صورت کې دا ذکر را روان دی ډیره سخت تمام شو نو الله د دوی د تسکین د پاره د الله غیرت ته وګوره د مؤمنانو د تسکین او د تسلی د پاره ورته ویل چې دا خو داسې خط نه دی یو 2 کاله به بیا به ختم شي دی نبی علیہ السلام سره رسول الله ټکې زه په داسې کتاب کې لیکم د دې صورت اخره کې دا دی محمد رسول الله ګور اخره کې دا ټکې راغی صورت کې ختمیږي الله وایي په داسې کتاب کې مور سره رسول الله ولیکو چې قیامت پورې به تلاوت کیږي دې دپاره چې د نبی علیہ السلام د صحابو تسکین وشي نو دا ټکې هم ترې کټ کړلو غرض دا چې لاسلیکونه وشلو دی وخت چې خط لیکل کېږي د سهیل بن عمر زوی دی ابو جندل دا د دې سفیر د کافرانو د سفیر زوی دی او سهیل بن عمر چې د مکې نه راتلو هغه په زنجیرونو تړلی و هغه ایمان راوړی و کفارو والو پلار به مو والو نه یې منله هلته ایمان راوړی چې پوه شو چې پلار مې لاړو زنجیر یې شکولی او د مکې نه تر حدیبې پورې پیاده رامنډې والې دي ځان یې راورسو پلار یې ناست دی نبی علیه السلام ته وروغورځېدو نبی علیه السلام ورته لاړې سهیل بن عمر ورته نه دا در سره چېرته منو دا خو ستا شرایطو کې ولیکل دستي د شرط نه خلاف ورزي کې نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل ابو جندله ما د دې کفارو سره اوس دا لوز وکړلو او زه د الله رسول یم د لوز نه خلاف نه کومه که زه واده خلافي وکړم نو نور خلکو به یې خامخا کوي موږ ورسره دا لوز کړی چې دوی نه څوک راشي واپس کو بیا نو ته دې د پلار سره واپس لاړ شه صحابو دا خبره هم نه منله نبی علیہ السلام ورته والله په دې کې خیر دی تاسو یې پرېږدئ چې لاړ شي دته به الله پاک موقع ورکړي او ابو جندل رضی الله تعالی عنه لاړو چې لاړو لارې ویل چې ما سره به لاړ شي لاړو د سیند یوه غاړه وه اخوا طرف کې هغې کې واړوله پلار ته ویل که نږدې رالې بیا د خیر نشته ګورې د سیند په دریاب په غاړه کې واړول بل سړی بله ورځ را وتښتېدو ابو بصیر رضی الله تعالی عنه هغه هملته لاړو بس د مکې مشرکانو را تښتېدل شروع شو هغوی چې ولید چې دا ناشنا پیغمبر دی خپل یعنی کفارو سره خپل شرایط ومنل او خپل هغه حیثیت کې فټ کو ورته دا واقعي چې د الله رسول دی یعنی دومره یو مصلح پیغمبر دی نو یو به ایمان راوړو را تښتېده به او د ابو بصیر رضی الله عنه یو لویه جبهه د سیند په غاړه کې برابره شوه کفار ویل دا څه چلو شو من پیغمبر سره شرایط ولیکل زمونږ بچي ورځي او ایمان راوړي یو لویه جبهه هلته برابره شوه د مکې د مشرکانو قافلې به چې د شام او یمن نه مکې ته راتلې هغه به لوټ کولې او ټول هملته یې خوراکونه د هماغې نه کوله بس د مکې مشرکانو باندې دا ټکې سخت تمام شو نو الله دا واقعات دې ځای کې ډېر اوږده دي احادیثو راغستې خو مختصر مې درته راواغست الله پاک دا صلح داسې په غیر تمامه که په خیر د مسلمانانو چې دې وخته پورې ټول صحابه 1400 وو او راتلونکي کاله پورې 10,000 صحابه کرام برابر شو او مکه الله ورته فتح کړله الله ځکه ورته وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته ویله کومې قربانین هم چې راوړي هغه همدلته ذبحه کوي ځکه قانون دا دی چې حاجین یا معتمرین چې لاره کې ایثار شي
او هغه ته دغه وی الله دویمه سپاره کې د دې باندې کړي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نو الته چې سر شب عمل تعالی کې او سرونه بکل کې ځان به د حرام نه وباسي نو ټول سروي حلال کالتا قرباني نه حلال نبی علیہ السلام ورځي سرونه کل کې چې حرام نه پوره وځي صحابه نه جګیدل سرونه نه کلول صحابه له پریشان نه استو په دې صلح کې ډېر پریشان وو نبی علیہ السلام خفه شو چې دا ولې زما حکم ونه منلو خفګان په حالت کې خیمه ته راغی خیمه ته چې راغی ام سلمہ بی بی ناسته و د نبی علیہ السلام بی بی ویل ولی خفای ام سلمہ په غصه شو وای چا خفه کړي الله دې هغه خفه کی چې ته خفه کړي د الله رسوله ویل نه چانیم خفه کړي خو صحابه ته ویل چې سرونه کل کې ځان دې حرام نه وباسي یوم زما خبرونه منله نبی علیہ السلام ورته د الله ام سلمہ ورته ویل د الله رسوله هغه ډیر خفه دي پریشان دي په دې شرایطو باندې داسې طریقه وکړه چې ته خپل سر کم کا نو صحابه بخپله دا طریقه وکړي نبی علیہ السلام نه یې راوغوښتو ساري کل کو د احرام نه ووتو ټول صحابه کرامو سرونه کلول شروع کو ټول د احرام نه وواته او په طرف د مکې باندې را روان شو کله چې مقام ته راورسېدل جبریل علیه السلام راغی مکمل دا صورت نبی علیه السلام ته تلاوت کو نبی علیہ السلام صحابه را جمع کوي راشي وحی را لتاسو ویل چې مونږ دې زمونږ تنقیس شو زمونږ کمواله وشو مونږ کفارو ته ټیټ شو خو الله دغه صلح ته فتح مبین ویلو انا فتحنا لك فتحا مبینا او زیر ورکو ټول خوشاله شلو به پراتونکي کال کې پوم کال د هجرت د خیبر غزا واقع شو خیبر الله فتح کو دا یو فتح شو او ډیر زیات غنایم ته نه راوړ تور یو صغیر یو اصلي یو سرا او سپین ډیر غنیمتونه د خیبر د يهودو نه رااله دا یو او فلسم کال د اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه الله فتح کله زره لخر د صحابه په مکه ورغه لس کالو د پاره نبی علیہ السلام په حدیبیه کې ورسره دا لاسنی کې ورسره کړو چې لس کالو پورې به یو په بل تعرض نه کو هغه منلي وخو کفارو پټ پټ خیانت شروع کو یو ځای کې په صحابي عمله بل ځای کې په صحابي عمله نبی علیہ السلام ول بس دوی لوس مات کو ځای چې مونږه ورسره مات کو نو لزر لخر تیار کو او مکه مکرمه ټوله فتح کړله او هغه سرداران د کفارو چې دسخطونه کړو په دې خط ټول په ایمان باندې مشرف شولو نو الله رب العزت ورته وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله باندې چې انتهایی زیات مهربان دی او خاص مهربان دی په آخرت او عام مهربان دی په دنیا کې او خاص مهربان دی په آخرت رحمان د دنیا سره لګي او رحیم د آخرت سره او ځنی وینا دواړه لګي رحمان الدنیا والآخرت ورحیمهما حدیث کې د سم راغلي دي انا فتحنا لك یقینا من فتح درکړه تا فتح مبینا فتح واضح او څرګنده یعنی ظاهری شکل خو د سولې دی خدا په حقیقت کې یو فتح ده او څرګنده فتح ده او دې د پارم دا فتح درکړه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك چې الله بخیتا تا اغا چې کوم مخ کې تا کوم لغزشونه کړي ذنب کې نه لغزش تر نشوي دي او کمې در نشوي دي ځنې وخت پیغمبر نه لغزش او تیرواته وشي ليغفر لك الله چې وبخي الله تا ما تقدم من ذنبك دي کې قرطبي ډیر اقوال نقل کړي چې کوم لغزشونه تا نه مخ کې شوي دي و ما تاخر او کوم چې ورسته کیږي ټول تا الله وبخي دي فتح په برکت باندې ويتم نعمته عليك او الله به پوره کې خپل نعمت پتا باندې ويهديك صراطا مستقيما او تا ته هدایت کې د صراط مستقیم دني غلار هدایت ترته الله وک دی باندې سوال واردېږي چې نبی له سلام ته مخ کې نه هدایت شوی او دانه چې دین ورسته ورته الله کوي دین یو جواب علماء دا کړی دی ويهديك دا مطلب چې هدایت قدرت الله په خانه کړی خو چې په دې هدایت کې ټینګ پاتې کی دې لپاره الله دا فتح درکړه چې په دې سابقه هدایت باندې تکلک پاتې شوی او زرم ته نه خوځيږي یا دا معنا چې د هدایت مختلفې درجې دي مخکې نبی علیہ السلام په ټیټو درجو د هدایت باندې فایز شوی او دا فتح چراله په غلوړو درجو د هدایت باندې چې د نبی علیہ السلام مشرف شلو ويهديك صراطا مستقيما چې الله تعالی زي په غلوړو درجاتو د هدایت باندې د صراط مستقیم هدایت وينصرك الله او الله بكمك كتا سر نصرا عزيزا كمك غالبا هو الذي دا الله غزات انزل السكينه تنازل كل سكينه واطمئنان في قلوب المؤمنين فزلون د مؤمنانو کې الله سکینه واچوله الله د مؤمنانو زلونه کلک کړل
او اطمینان پکې واچو. ته وګوره صحابه کرامو ایمان ته سړی حیران شي. هغه مرتبې د ایمان د قوت ایمان ته رسیدلې دي، هغه مرتبې د قوت ایمان ته چې نبی علیہ السلام ورسره دستخط کوي خو دوی نه مني. ګورې د کفر سره ټیټوالی بالکل نه مني. جنگي خلکو او نظامی کسانو کې جذبات ډېر زیات دي، د حوصله پکې لږه کمی، جذبه ډېرې. صحابه کرام جنګیالیانو د کفر او د شرک برجونه یې رانړولي او د الله د توحید بیرغ یې اوچت کړی او په ټوله نړۍ کې. نو دای نه شوه منلی چې څنګه د پیغمبر وله ټیټه خبره وکړي، ځکه یې نه منله. او د خپل ایمان او د قوي ایمان هغه ثبوت یې ورکړو دنیا ته په دې مقام کې. حتی چې یو کافر دی هغه نبی علیہ السلام مبارک سره خبرې کوي چې همدا سهیل دی یا بل کوم یو په سفیرانو کې څو سفیران راغلي وو. نبی علیہ السلام مبارک سره چې خبرې کوي نو د خبرو په جریان کې دا لاس نبی علیہ السلام ته داسې راوګد کي. بعضې خلک تیزې خبرې کوي نو داسې ورته وکړي، داسې دا لاس ونیسي. څوک چې ډېرې خبرې کوي د مخاطب لاس ونیسي، داسې دوه درې پیرې لاس وګد. نبی علیہ السلام سره څنګ کې یو دوه درې ځوانان ولاړو چې دا خولې پټې کړې وې، داسې تمبوزکونه یې اچولي وو. نو یو ځوان توره راویسته چې هغې لاس راوګد کړي، پې راټیټ یې کړه. نبی علیہ السلام ورته وایي ټول کلاس دی، په الله مې دې قسم چې دا ور دې لاس راوګد کړلو دې ځای کې به درنه لاس ګوتې لاندې به غورځېدلی. ګورې لاس بیا راوګد نه کړي، په خولې خبرې کوه. کافر په شا باندې لږ لاړو او خبرې یې راټیټې کړلې. بیا چې کله دې کافر ایمان راوړلو څه موده پس دا ځوان ورله وایي دی وراره وختلو، وایي تره په صلح د حدیبیه کې هغه ځوان دې وپېژندو چې تا باندې توره راویستله؟ وایي نه وراره مې نه پېژندو، هغې خو مخ پټ کړی و هغه زه ومه. هغه وایي زه ومه. ګورې دا څه وې ته وې او وایي دا مو واوره، هسې دړکه نه وه چې ګنې ته وې دړکه وه. په الله مې دې قسم یې اوس خو وخت تېر شوی، که دې نه وروسته دې بیا لاس راوګد کړی وی دې ولیکي نه د نوال لاندې مې غورځو. وایي نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک هغه ویل واقعي چې ستاسو ایمانونه ډېر قوي دي او مضبوط دي او دومره ایماندار خلکو ترې ته ګیله نه کوي چې خطا په ما توره راایستله، دا دې څه چل کړی دی. خو بس د پیغمبر په سر باندې قرباني و او غیرت د ټولو یو ایمان او یوه عقیده وه او د یوې شمې پتنګانو او ټول د دې شمې نه راچاپېره و. هو الذي دا الله هغه ذات دی انزل السکینة چې رانازل کړلو اطمینان فی قلوب المؤمنین په زړونو د مؤمنانو کې. سکینه او اطمینان د مؤمنانو په زړه کې واچو، د دوی زړونه یې قوي کړله دې دپاره لیزدادو ایمانا مع ایمانهم چې زیات شي د دوی ایمان د نور ایمان سره. یعنې مخکینی ایمان خو یې زړه کې وو، الله یې په دې صلح سره نورم ایمان قوي کو مضبوط یې کړلو الله پاک. ولله جنود السماوات والارض او خاص الله سره لښکرې د اسمانونو او د ځمکو دي. الله وی اے مجاهد دا دې زړه کې رانشي چې ولا زه جهاد کوم قرباني ورکوم. حتی صحابو تم الله د غوږ نه دا خبره تېره کړله چې لویه قرباني ورکوئ، ما سره ستاسې قدرداني شته، خو دا هم ذهن کې رانشي چې ګنې که موږ د الله د دین نه دفاع ونه کړو دا دین به همداسې یتیم پاتې شي. نه نه نه، یا ګنې موږ یو چې دا کار کوو ځان له غاویره نه شي مجاهده، ځان له غره نه شي. ولله جنود السماوات والارض خاص الله سره لښکرې د اسمانونو او د ځمکو دي. نمرود الله څه په مجاهدینو غرقو؟ نه، په ماشو یې غرقو. ماشي الله په نمرودیانو باندې مسلط کړ، پوزو کې به ورته ننواته. حتی چې یو ګډ ماشي یو روایتو کې راځي خخه باندې ګډو. دا الله رب العزت ته سوال وکړو چې یا الله زه خو ګډ یم نشم خوځېدی، ټول ماشي د کفارو په مغزو کې ننواته او جهاد یې وکړو، زه د جهاد نه پاتې شوم. الله ورته ویل ته ودرېږه، ته ما داسې جابر ته ساتلی چې هغه د الوهیت دعوه کړې، امر یې ورکړو د نمرود په پوزه کې ورننوځه. او ګډ ماشه د نمرود په پوزه کې ننوتو. حیات الحیوان لیکلي 400 کاله بادشاهي نمرود کړې وه. مخکیني عمرونه خو زیاتو که نه، 400 کاله د په داسې حال کې تېر کړي چې ټول قوم به له سجدې ښودې د تخت لاندې، او 400 کاله بې ماشې مغزو کې پروت و. 400 کاله دا حال و. بیا داسې حال و چې دربار کې لیکلي و، مخکې لیکلي و غټ چې څوک راځي ماله به سجده ږدي بیا به راځي. ځکه خو ابراهیم خلیل الله چې هلکتوب کې ورغی سجده یې ونه کړه نو ورسره غوسه راله، هغه مقابلې او مناظرې چې سر رالې. بیا دربار کې ولیکل چې څوک راځي داسې یو تپړی خې و، یو 2 ګزاره مې دې په دې سر وایي، هماشه به بنګېدو چې څو ټنګه به وواله به غلی شو، کلار به شو. د ګډ ماشي په ذریعه الله لوی جابر د دنیا تباه کو مردارې کړو. فرعون الله د دریب په واسطه غرق،
عادین او سمودین چې ویلو چې من اشد منا قوه هغه الله په سیلۍ هلاک ولله جنود السماوات والارض ابرها الله په ابابیل باندې هلاک په مرغوي هلاک په توتاګر کوئی هلاک کړل نو الله وی مجاهد دې نه غاوره کیږي دا خود ته درجه در کوم ته شکر وباسه خطاب باندې کافر هلاکوم غني سیلۍ براولېګم طوفان براولېګم درېب ته به ویم چې ټوله دنیا په سین له وکه به څوک رئیسار تیر کال پاکستان کې او حال راغی الله باور وکړي چې سین د غرونو څوک له خطلې نوخار کې غون جمعتونه پکې ورو دغه چې الله وبو ته امر وکي یو کافر بم په نړۍ کې پاتې نشي الله سره خلوی لخر دي الله سره دغه لخر دی دا اوس لخر وګوره یو زکام را لګړې د ټوله دنیا نشي کنټرول ولې ټول نه وار خطا کړی دا ولله جنود السماوات والارض او خاص الله سره لخر د اسمانونو او د زمکو دي وکان الله علیما حکیما او دی الله په یو د حکمت خاون ليدخل المؤمنین والمؤمنات برته مؤمنانو ته ډاډګرن او تسلی ورکړي چې مؤمن ټیک ته جهاد کړي قربانی دي کړي دا ستا قدردانی زکوما غد قدردانی دي دادا ليدخل المؤمنین والمؤمنات چې الله داخل کې مؤمنان سړي او مؤمنان خزي که جهاد کړي او کني کړي خو چې مؤمن وي جنات تجري من تحتها الانهار اغه جنتونو ته چې رواني بیلان دي د دین نهرونه یعنی د ار یوې بنگلې لاندې به څلور ولی رواني سورت محمد کې تیر شو خالدین فیها همیشه به دغه مسلمانان په دې جنت کې ټول عمر به پکې دا بنی چې ګنې شپېته کاله او یا کاله به ببل پلزي الله وی ټول عمر به په دې جنت کې ويعذب المنافقین والمنافقات او الله عذاب ورکی منافقان سړو منافقان خذتا او المشرکین والمشرکات او مشرکان سړو مشرکان خذتا داس مشرکان او منافقان ازوانین چې ګمان کوون کی دي بالله الله پاک باندې ظن سوء غلط ګمان الله باندې غلط ګمانونه کوي الله څه غلط ګمان کو ما در تسر کی ویل چې نبی علیہ السلام چې کله لخر تیارو منافقانو ته ویل ځکه هغه خدای نه منافقان نه ویل خو مسلمانانو ظاهر منافق خود سینه وایي چې منافق مې پتندلی کړي خو عام مسلمانی ګرځي را ګرځي نو الله ټول ته ویل چې ټول تیار شي منافقین تیار نشو هغه ویل چې دا پیغمبر مونږ وړي او د مکه په مشرکانو تبا کوي خو چې کله بیرته د صلح حدیبیه نه صحابه را واپس شو ویلي دل سترګې خړې نیولې چې نه څوک پکې مړ شو او نه څه وشو الله وی دوی په غلط ګمان په الله باندې کړو ازوانین بالله چې دوی ګمانونه کول په الله باندې ظن سوء بد ګمان علیهم دائره السوء الله وی په دې منافقینو باندې دي حادثه بدی دا بد حوادث یم دوی پسې شي الله وی په دې دنیا کې وغضب الله او بد حوادث دا دي چې ټول مرسترګي خړې نیولې مکه چې فتح شو او لوی طاغوت شکست خورو نو دغه منافقین خړې سترګي ګرځي ځکه دوی خود مکه مشرکانو ته په ډیر درون نظر کاته لکه امریکا چې شکست وکړي نو دا ټول تش په نامه اسلامي ملکونه به خړې سترګي نیولې ټیټي چې ولادي ته هم د خدای په نظر لیدو دا خو هیڅ شم نشو دا خو خپل ځان نشي خلاصولې نو الله وی په دوی باندې دي علیهم دائره السوء په دوی باندې د حادثات بدی وغضب الله عليهم او الله غضب کړي په دې منافقینو باندې ولعنهم او الله په لعنت ویلې دي واعد لهم جهنم او الله اخرت کې تیار کړي دي منافقینو مشرکینو ته جهنم وساءت مسویرا او ډیر بد دي د ورتګ دي به الله د تاکید لپاره دا خبره کوي ولله جنود السماوات والارض او خاص الله سره لخر د اسمانونو او د زمکو دي اسمان کې د الله لخر شته چې ملائکه دي کله کله نازلې د بدر په غزا کې نازلې کړي وي د هونین په غزا کې نازلې کړي وي او د احزاب په جنگ کې د دې درې غزاګانو کې الله ملائکه را لګلې وي صحابه ولیدلې وي او خاص الله له سره د اسمانونو لخر د اسمانونو او د زمکو وکان الله عزیزا او دی الله زور ور حکیما د حکمت خاوندم دی ان ارسلناک ایک پاک پیغمبر یقینا من را لګلې دی تعالی را د حدیبی په صلح کې د نبی له سلام سره مبارک تلک خفقان او درد ورسېدو ځکه شرایط داسیو چې هغه شرایطو کې د نبی له صلوات و سلام ظاهر کې کمواله معلومېدو خدای الله امر والله ورته لاسلیک ور سره وکا نو اوس الله نبی له صلوات و سلام مبارک غلوی شان بیانې ان ارسلناک شاهدا اے پیغمبر من لګلې تعالی را په داسې حال کې چې ته گواہی په خپل امت باندې پورز د محشر په ټول امت باندې گواہی فنیکانو بم شاهدی او په بدانو بم شاهدی و مبشرا زیر ورکون کې مؤمنانو ته د جنت
ونذیرا يرون کې کافرانو ته د دوزخ نه لتؤمنوا بالله ورسوله دې لپاره اے مؤمنانو چې تاسو ایمان راوړئ په الله او د الله پر رسول وتعزروه او تاسو د دې پیغمبر تعظیم وکړئ تعزروه دا معنا چې د دې پیغمبر په زړه کې لویواله وساتئ او داسې ایمان او یقین په ولرئ چې دا یو عظیم شخصیت دی د الله په مخلوق کې دا پیغمبر د دې تعزیر او د دې لویواله وساتئ زړه وتوقروه او د وقار او عزت وساتئ وتسبحوه بكره واصيلا فدې کې د علماء دوه قول دي یو دا چې دا درې واړه ضمیر نبی عليه السلام تراجی دي تعزروه او توقروه او تسبحوه درې واړه او ځینې علما وینا تعزروه وتوقروه دا دوه ضمیر نبی عليه السلام تراجی دي او تسبحوه کې دا هو ضمیر الله تراجی دي ځکه تسبیح خلق د الله بیانوي نه دا معنا او چې ایمان راوړئ په الله او د الله پر رسول باندې وتعزروه د نبی عليه السلام تعظیم وساتئ وتوقروه او وقار او عزت وساتئ وتسبحوه او د الله تسبیح بیان کړي دلته دا ضمیر الله تراجی دي بکرة واسویلا سبا او بیگا چې سبا او بیگا د الله تسبیح بیان کړي او د الله پاکی بیان کړي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة